په هر جایز مقصد کې د کامیابی دپاره زبردست آسانه نقش دی. دا بره مې جوړ کړی دی، هر یو ملګري تخکاری که چرته څوک نشي جوړولی په خپل لاس باندې، او بل د لاس د خپل د غیر عامل دپاره د یو نقش جوړوله هغه ګران کارم دی. هغه نه په اصول پوهېږي د نقش، او نه خو چرته د هغه زکات ادا وي د هغې، نو لحاظه د هغه د لاس د لیکلو نه به فایده هم ډېره نه کوي. بلکې دلته چې دا کم نقش بره تاسو ته ښکاري دا به زه آخره کې ولګوم، هغې نه سکرین شاټ والی. هغه سکرین شاټ تاسو یوسئ، هغه کاپي کوئ ځان ته. د دې سره به عطر به پې ولګوئ، عطر ګلاب یا داسې بل کم بهترین عطر وي، خوشبوداره او خواږه عطر، هغه به ورباندې ولګوئ. 2 دانې به ترې فوټوسټیټ کوئ، یو به خپل کور کې په پاک ځای کې صفا، او یا مثلا کم ځای کې چې پیسې کېدي په هغې کې به کېږدئ، او یو به د ځان سره په خپل جیب کې کېدئ. چې کم یو انسان د کم مقصد دپاره کوي، کم یو انسان د کم مقصد دپاره کوي، په هغه نیت باندې به کافي کي. او په دې کې بره یو آیات لیکلی شوی دی، نصر من الله وفتح قریب. دغه آیات کریمه به په دې نقش باندې 101 پیرې دم کی. دا کم نقش چې کاپی کړلو فوټوسټیټ په دې باندې به 101 مرتبه نصر من الله وفتح قریب دا آیات مبارکه مخکې رستو درود شریف او دا په دم کې، او بیا به دا خپل ورد کې وساتي چې څه مقصد دی جایز د هغې دپاره کوي. بیا به دا آیات کریمه په خپل ورد کې وساتي، یو څو ورځو پورې دی وساتي، انشاء الله په یقین سره که یقین کامل سره درته وایم چې الله رب العزت به د دې آیات مبارکه په برکت باندې د دغه جایز مقصد پوره کی. الله رب العزت به نه ناکامه کوي په دې کې. د ثواب په نیت باندې نور مسلمانانو ته هم ولېږئ چې چاته خو ته خیر ورسیږي. انشاءالله دا به زما دپاره هم ګټه وي او ستاسو دپاره. جزاکم الله خیرا.